یا رسول الله یا حبیب الله یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي ما مخکې څو کاله زکات نه دی ادا کړی او مالک هم د نصاب وم، نو اوس هغه زکات زما څخه ساقط شوی دی او که یې ادا کړم. محترمه، کله چې یو څوک مالک د نصاب سي او زکات ادا کول ورباندې لازم سي، نو بیا په ټول ژوند کې نه ساقطېږي تر څو چې یې ادا نه کړي. نو که چیرې دې د کم کال زکات نه وي ادا کړی او ته په هغه کال کې مالک د نصاب هم وي، نو دا پر تا باندې لازم دی چې د هغه کلونو زکات ادا کړي، ځکه غاړې دې نه دي خلاصې او غاړې دې بندې دي، دغه زکات در باندې پاته دی. فتاوای هندي اول ټوک او صفحه 180 همداراز جوهرة النیره اول ټوک او صفحه 138 همداراز فتاوای حقانیه دریم ټوک او صفحه 198